د غوښې خوړلو سره ستاسو صحت ته کمې فایدې میلاویږي. کله هم چې تاسو غوښه خورئ نو ستاسو صحت ته دا فایدې میلاویږي چې په غوښه کې دننه د پروټینو مقدار ډېر زیات وي، او کله چې ستاسو وجود ته پروټین ځي نو ستاسو هغه پټې کمې چې د هډوکو سره نښتې وي نو هغه پټې ورسره مضبوطیږي او په هغې پټو کې ورسره طاقت راځي. او دویم دا چې په غوښه کې دننه زنک او آیرن ورته ویلی شي چې د دې هم کافي مقدار وي پکې. نو کله چې انسان غوښه خوري نو د هغې سره د هغه د وینې چې کومه کمزورتیا وي هغه هم پوره کېدو طرف ته روانه وي او وینې ورسره صحتمنده کېږي. او دویم دا چې په دې کې زنک دی، کله هم چې انسان ته زنک میلاویږي نو د انسان په وجود کې هغه طاقت کم چې به هر بیمارو خلاف د انسان په وجود کې دننه جګړه کوي، کم ته چې امیونټي ویلی شي هغه ورسره هم مضبوطیږي. او دریم دا چې په غوښه کې دننه اسینشل نیوټرینټس دي، یعنی اسینشل نیوټرینټ داسې څیز دی چې دا طاقت دی او دا طاقت زموږ په وجود کې دننه نه جوړیږي. نو کله هم چې د دې طاقت ضرورت پیښیږي نو دا طاقت په موږ د بهر خوراک نه اخلو، او کله هم چې انسان غوښه خوري نو دا اسینشل څومره هم نیوټرینټس دي دا انسان ته د غوښې نه میلاویږي چې د دې په ذریعه باندې بیا د انسان په وجود کې دننه کمزورتیا نه راځي. او څلورم دا چې په غوښه کې دننه ویټامین بي ورته ویلی شي، ویټامین بي 12 ورته ویلی شي او کولین ورته ویلی شي چې د دې هم کافي مقدار پکې. او کله چې دا انسان ته میلاویږي نو د انسان هغه اعصاب هغه رګونه موږ پښتو کې به ورته ووایو کوم چې زموږ په وجود کې میسیجونه پیغامات یو ځای نه بل ځای ته وړي هغه ورسره مضبوطیږي. او د دې سره چې کومه زموږ حافظه ده هغه ورسره هم تیزیږي، او د دې سره چې کوم زموږ برین کم مازغه دي هغه ورسره هم طاقت ورکیږي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.